وی د ساینسدانانو عقل دا د تجربې تابع دی، د تجربې نه اخوا د ساینسدان عقل نشته. چې څومره تجربه یې هغونه عقلي. پخوا به یوه سیاره یادوله ویل دا انتها د کائناتو ده. بیا وروسته د اوسنۍ زمانې ساینسدانان راله نو یو نوې سیارې را پیدا کړه چې هغې ته پلوټو سیاره وی دا انتها د کائناتو ده. د هغې سیارې نه اخوا د ساینسدانانو عقل کار نه کوي. نو څه وایي اسمان شته؟ نه، ځکه چې د پلوټو سیارې نه اخوا خو د ساینسدان عقل نشته، تجربې هم نشته، عقل هم نشته. ستا د اسمان هم نه مني. اوس وحي له راشه، وحي وایي اسمان شته، وحي موږ ته وایي د دې اسمان نه د پاسه بل اسمان هم شته، او د دواړو په منځ کې دونه فاصله ده، څونه فاصله چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ده. قرآن موږ ته وایي د دغه اسمان نه د پاسه بل اسمان دی، د هغې د پاسه بل اسمان دی، د هغې د پاسه بل اسمان دی، د هغې د پاسه بل اسمان دی. 7 اسمانونه دي. دا په دنیا کې یو دی ساینسدان دا نه مني چې 7 اسمانونه دي، او موږ یې منو. قرآني وایي موږ ته وایي چې 7 اسمانونه دي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې په 7 اسمان کې علیین دی. دا علیین چې کوم د قیامت د ورځې پورې د نیکانو خلکو انتظارګاه ده، دا د 7 اسمان نه د پاسه ده. او چې ستا د بدن نه روح وځي نو په صحیح احادیثو کې د فرشتې وله راشي پاک روحه په پاک بدن کې راوځه د الله رضا ته، او ستا هغه روح والی د جنت په ټوکړو کې او په سکندونو کې علیین ته ورسوي. او ابن قیم رحمه الله په دې کتاب الروح کې حدیث راوړی دی چې د هر مسلمان او د هر مؤمن سره په کومه ورځ چې مسلمان وفات شي نو په علیین کې سره د خپل رب ملاقات هم کی ویني نه. دیدار د الله په جنت کې دی، خو ملاقات د څه کوي لکه موسی علیه السلام چې په کوه طور کې د الله سره ملاقات کړي په غیر د رؤیت نه خبرې ورسره وکړي. دا روح هلته لا ولاړي فرشتو سره چې الله فرشتو ته حکم وکړي اکتبه فی علیین، د ده نوم په علیین کې ولیکئ. خو بنده ستا سره د حساب کتاب او د سوال او د جواب ځای مې قبر مقرر کړی دی چې ستا لاش ښخ شي ته به بیرته هلته ځي. نو اوس اعلی علیین او علیین دا د وحی نه ثابت دی، دا د ساینسدان عقل نشي ثابتولی. بیا د 7 اسمان نه د پاسه چې د سدرة المنتهى مناظر ختم شي نو موږ ته الله په قرآن کې څه وایي؟ وی عندها جنت المأوا، د هغې نه وروستو بیا د جنت مناظر شروع کېږي. کوم ځای ته ورسېدو؟ د 7 اسمان نه د پاسه موږ لاړو، ناس دلته یو، خو الحمدلله د وحي په برکت باندې زمونږ خاکه او زمونږ ذهن چې دی د 7 اسمان نه بره لاړی، هلته د جنت مناظر شروع شو.